دا یاد وساته د یتیم په سر به رحم لا سګ دی. رسول الله مبارک فرمایي انا وکافل الیتیم هکذا. دا کوته مبارک ادا سټوي چې څوک د یتیم پالنه کوي، یتیم له جامې ور کوي، یتیم له ډوډۍ ور کوي، د یتیم په سر لاس راکاږي، رحم پې کوي، وې ځاو دغه انسان په جنت کې دغه سی یو ځای لکه د کوټې یو بل سره یو ځای. یتیمانانو خیال بساته. دی وجه نه اکثر دا یو تقریر کومه پچا بخلګي پچا ببد لګي. زم یو انسان پلان مرشو ماشومان یتیمانان پاتې شو، نو دا خلک لګي یو مقبره ته ورسخاتونه وړي او جاني مازون وړي، د خدای ظالمانو ظلم نه کوي. دا خو یتیمانان بچي پاتې شو. په دې مال کې خدای دې یتیمانانو بچو حق دی. د څه کوي ظلم ورسره کوي. غریبانان دي په پردې کوټه کې غریبانان پراتی اکثر یا که خپل کوټه مې لري د درکې نه لري او ماشومان یتیمانان پاتې شو. یتیم مال اخو ماشومان دي تاسو په خاتونو کې تقسیم او په خیراتونو کې تقسیمه. یتیم مال خورل ډېر لوی جرم دی. بعض خلکو ته یتیمات پاتې شي، رواري وي، روري ملشي، تری ملشي یتیمانان پاتې شي. هغه مال خېټه ورواچي. قرآن کې الله فرمایي الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وایي څوک ظلمن زیاتی کوي او د یتیم مال خوري، دې د خپل خېټه کې د جهنم اور ورچي او یان قریب به د دوزخ غرغندو والا بل شي اور ته رسیږي. د یتیم ډېر خیال ساتي، د یتیم مال باندې خوري، د یتیم د مال ډېر خیال ساتي.